ډاکټر علي خیر دریاب صاحب، پروفیسر اقبال شاکر صاحب، ټولو مشرانو، شاعرانو، ملګرو، کشرانو، بچو، السلام علیکم. موږ لږ بې وخته ځکه روان یو چې دا زموږ په دې شواروز کې 4م ادبي پروګرام دی، یعنې خوب هم پوره نه دی کړی. په شرینګل یونیورسټۍ کې مې اول د کتاب مخکتنه وکړه، بیا مو مشاعره وکړه، بیا مو سهار په دیر کالج کې مشاعره وکړه، دا بیا ستاسو په وړاندې نو مونږ تشې مشاعرې کړي یا مزل کړی دی، نور خوب هم صحیح نه دی کړی. نو دې وجې نه او اصل وجه دا وه چې سید حسن وکیل صاحب زموږ داسې یو دروند پښتون ملګری دی چې ده ته انکار کول هم ډېر ګران کار دی او د ده په موږ ډېر قرضونه هم پورې نو ډېر په وچ لږ زور یې راایسار کړي او موږ ته یریږو هم د هغې وجې دا ده چې دی پخپله نر سړی دی، غیرتي سړی چې وي نو هغه نه خلک یریږي، وایي چې یاره دی پخپله تکړه دی نو پکار دی زه ورسره هم ځان تکړه کړم. او بیا که شیر حسن بیا خو زموږ یو ملګری دی چې موږ بهر لاړ شو نو دی زموږ هلته ملګرتیا کوي او ډېره مینه کوي. نو دا دروند کور چې دی دوی ته اول د پسرلي په دې مشاعره کولو باندې ډېره مینه او ډېره مبارکي او بیا پکې په کور کوم شاعر را پیدا شو نو مبارک ورته په کور او دا خدای پاک پرېږدی شي چې هغه ته لاره هواروي. او بالکل خبرې مته خو دا ده چې شکر الحمدلله بس دا ده چې دا کور په انشاءالله چې د پښتو کور هم دی او د پښتو یعنې د پښتونولۍ کور هم دی او د پښتو ژبې پښتو کور هم ماشاءالله. ښه جي زه به بس خپل واک تېر کړم. زه للمه ځمکه یم ته راته اسمان شه کنه، زه للمه ځمکه یم ته راته اسمان شه کنه، سوکړه سوکړه یم شېبې شېبې باران شه کنه، او سترګه مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي، سترګه مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي، که ناست یې پاسه که ولاړ یې را روان شه کنه، او ښایست دې وسېزه لم لږ را باندې زړه وسېزه، ښایست دې وسېزه لم لږ را باندې زړه وسېزه، حسن کافر سهي نو ته خو مسلمان شه مننه، ښایست دې وسېزه لم لږ را باندې زړه وسېزه، حسن کافر سهي نو ته خو مسلمان شه کنه. او د همدردۍ او د اخلاص هغه جذبه دې څه شوه، د همدردۍ او د اخلاص هغه جذبه دې څه شوه، ته مشین نه یې مشین نه یې لږ انسان شه کنه، او د مینې غمه د غمونو په خوږو دې پوه کړم، د مینې غمه د غمونو په خوږو دې پوه کړم، دا نور غمونه درنه یو په یو قربان شه کنه. او زه که خفه یم که خوشحاله تا ته لارې څارم، زه که خفه یم که خوشحاله تا ته لارې څارم، الهامه داسې کله کله مهربان شه او په تا خو هر څوک مینېږي دوی به هم مین شي، په تا خو هر څوک مینېږي دوی به هم مین شي، شاعره ته لږ د وختونو ترجمان شه. او دا یو غزل وړوکی غوندې دی مطلع ده چې زمونږ خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي، زمونږ خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي، سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي، زمونږ خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي، سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي، او چاله داغونه ورکړي چاله تعویذونه ورکړي، چاله داغونه ورکړي چاله تعویذونه ورکړي، لکه دنیا چې د دې پیر نه بغیر نه چلیږي، او د مخ په حسن کې د خال مرتبه هم منمه، د مخ په حسن کې د خال مرتبه هم منمه، دا مملکت د دې وزیر نه بغیر نه چلیږي، او د خپلې غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی، د خپلې غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی، زما نامه هم د زنځیر نه بغیر نه چلیږي، د خپلې غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی، زما نامه هم د زنځیر نه بغیر نه چلیږي، او خلک بې حسه بې احساسه دي مزې یې وکړې، خلک بې حسه بې احساسه دي مزې یې وکړې، زمونږ کارونه د ضمیر نه بغیر نه چلیږي،
او دا غم چې دی که نه په دې د ژوندون خوند را جوړ دی دا غم چې دی که نه په دې د ژوندون خوند را جوړ دی د مینې کار د دې خنځیر نه بغیر نه چلېږي دا غم چې دی که نه په دې د ژوندون خوند را جوړ دی د مینې کار د دې خنځیر نه بغیر نه چلېږي او ټول پېښوریان پې هم مین دي دی پې هم مین دی ټول پښتانه پې هم مین دي دی پې هم مین دی خو اباسین ګورې د دیر نه بغیر نه چلېږي